عجیبا غوندی دوران دی په ژړا هر یو انسان دی پښتانه ټول خور او زار دی ورته اور بیا ټول جهان دی عجیبا غوندی دوران دی په ژړا هر یو انسان دی پښتانه ټول خور او زار دی ورته اور بیا ټول جهان دی د بل چا په اشارو دی ځکه هر وخت په خطرو دی دوی په کلا بیداریږي همیشه په وینو سرو دی د بل چا په اشارو دی ځکه هر وخت په خطرو دی دوی په کلا بیداریږي همیشه په وینو سرو دی د یو سړ دی بل گزار دی زکه داسې خور او زار دی زنده باد او مرده باد په نارو پسې بیمار دی د یو سړ دی بل گزار دی زکه داسې خور او زار دی زنده باد او مرده باد په نارو پسې بیمار دی بس راویخ شای پختونا زانتا او کرا گلونا د ازگی جواندون دی سرکڑا پورتا لزنگونا بس راویخ شای پختونا زانتا او کرا گلونا د ازگی جواندون دی سرکڑا پورتا لزنگونا حالات رو خرابیگی سرا ارونا دی بلیگی چی لگ سوچ او فکر اکڑی پختن پکی غرقیگی حالات رو خرابیگی سرا ارونا دی بلیگی چی لگ سوچ او فکر اکڑی پختن پکی غرقیگی لگ پل زان تا فکر اوکڑا بیا جہان تا فکر اوکڑا پرگدا تا دنیا فانی دا پل قرآن تا فکر اوکڑا لگ پل زان تا فکر اوکڑا بیا جہان تا فکر اوکڑا پرگدا تا دنیا فانی دا پل قرآن تا فکر اوکڑا سو خوشحال دی سو خفا دی سوک مین پتی دنیا دی سوک د یار محبت غواړي سوک عاشق د پاک الله دی سو خوشحال دی سو خفا دی سوک مین پتی دنیا دی سوک د یار محبت غواړي سوک عاشق د پاک الله دی دا دنیا عجیبا ژوند حقیقت پکې سرګند په باطن کې خود غاتا په ظاهر کې لګ خواند دنیا عجیبا ژوند حقیقت پکې سرګند په باطن کې خود غاتا په ظاهر کې لګ خواند بس زما دغه پیغام دی پښتنو ته می سلام دی ځان بیدار کې لګ راویښ شي مهم درد سي کلام دی بس زما دغه پیغام دی پښتنو ته می سلام دی ځان بیدار کې لګ راویښ شي مهم درد سي کلام دی بس زما دغه پیغام دی پښتنو ته می سلام دی دا خپل نظم په आवाज لاندې کیږي جناب محمد شفیع الحق او شاعر د ډیر ګران محترم شفیع الله همدرد والسلام.